تقریبا متقاعدین ټوله 5 کټګورۍ باندې ویشل شوي دي. اول کټګوري د هغه متقاعدینو چې دغه اوس آغاز دی د هغه متقاعدینو دی چې هغه تثبیت شوي دي، د هغو اسنادو سوانحو هر څه په نامه د تقاعد راغلي دي، زموږ د ریاست تقاعد ته رارسېدلي دي. نو تقریبا په 1.5 لک شاوخوا کې دغه کسانان دي. اوله کټګوري چې دغه د دغو متقاعدینو ده. بیا چونکې موږ دلته خپل ترتیب داسې جوړ کړی دی د دوی د اسانۍ په خاطر باندې چې ټوله متقاعدین رانسي چې د مختلفو ادارو د را روان وي، ځکه دلته په محاسبه کې مشکل وي او دا هم مشکل وي چې بیا به ګڼه ګوڼه ډېره جوړه وي، هغه کار ته به په اسانۍ باندې رسیدګي نه کېږي. نو په دغه خاطر باندې موږ مهالویش جوړ کړی دی و هر ادارې ته مو خپل نوبت ورکړی دی. نو اوس د اول وخت لپاره مو د 1 میاشتې دپاره د 9 ادارو دا مهالویش مې جوړ کړی دی چې هغه به بیا دی ورته تکثیر سي، هغه دوی ته به واستول سي، استول سوی دی یا به ستاسو لخوا اعلان سي. په هغه کې ادارې معلومې سوي دي. نو ادارې معلومې دي، هر اداره به خپل پر نوبت باندې تاریخ ورته معلوم سوی دی، ورځ ورته معلومه سوې ده. پر هغه نوبت باندې به د ادارې نماینده او د ادارې خپل متقاعدین پر هغه تاریخ باندې به راځي، خپل تقاعد دا چې خلاص و بیا به د هغه څخه وروسته بله اداره شروع کیږي.